نو که الله علما کړی الله مو علما کا نو بیا خیر د ستړي ډېر وي او په ځان باندې به څوک تېروي تکلیف تېروي چې نورو انسانانو ته مو څوک ورسیږي ګټه ورسیږي پرونی خبر مې درته وکړه که ځان ته ګټه رسوي بیا په خلکو کې قیمت نه لري که بل ته ګټه رسوي بیا په خلکو انسانانو کې د قیمت چکتن ګرځېږي او بل دا ده علما وی د افتا په اول کې امزه ده په آخر کې امزه ده نو حمزه مستقیم وی طالبان ورونو نو چې مستقیم سوله نو دې کې اشاره دیتا ده چې باید مفتی په اول او په آخر دواړو کې باید مستقیم وي استقامت په مفتی کې موجود وي کوګوالی باید په مفتی کې نه وي خو طالبان ورونو تاسې دې ته فکر وي دا انسانان چې دی په ټولنه کې چې اوسېږي مقلدین ډېر وي د تحقیق خلک په انسانانو کې لږ وي نو تاسې به وایي د حمزه خو دې غلطه خبر دی وکړه حمزه خو کږه وږه غوندې نو ته ولې موږ ته وایې چې حمزه ول کې نو طالبانو دا حمزه خو نه هغه ولینۍ حمزه تاسې چې کتابونه وګورئ طالبان ورونو حمزه اول کې چې پیدا سوې ده دا ځان ته یو علم ده په دې باندې علما بحث کوي چې دنیا کې دا نقطې او دا حرفونه دا چې نوي را پیدا سول دا اصل کې سره قمتول المحکم فی النقط المصاحف دا ابي عثمان الدانی دا چې وګورئ یا نور کتابونه وګورئ بیا تاسو معلومات کیږي نو تاسو خو دستی حمزه دغه د تقلید حمزې ته ورځئ د تحقیق حمزې ته چې ورسئ هغه داسې نه ده په خبر خو پوهېږئ که نه طالبانو یو سوال ده یو استفتا ده د سوال او د استفتا په مابین کې فرق څه شی ده د سوال او د استفتا په مابین کې فرق دا ده که چاته سوال وای سوال در نه کوم نو دا سوال څه ده دا هغه پوښتنې ته ویل کېږي چې امعان د نظر نه ورسره غواړي او که له چا نه پوښتنه کوي خدا د استفتا په لفظ باندې غوښتنه کوي نو دلته امعان د نظر غواړي څه معنا چې ما ته دا جواب کوي دا جواب به په دقت باندې کوي علمي جواب به راته کوي نو دې ته استفتا ویل کېږي نو د دواړو په مابین کې دا فرق ده په خبر پوه شولئ فتوا او د استفتا او د سوال په مابین کې څه فرق ده د دې دواړو په مابین کې فرق دا ده د استفتا او د سوال په مابین کې چې استفتا امعان د نظر غواړي که د استفتا په لفظ تا نه چا پوښتنه وکړله نو مطلب یې دا ده چې تحقیقي جواب غواړم او که سوال چا درنه وکړه نو بیا مطلب دا ده چې زه امعان د نظر او تحقیقي جواب نه مطلق جواب غواړم نو د دې دواړو په مابین کې فرق المصباح فی رسم المفتی و مناهج الافتا کې هلته لیکلي چې دا ده بله مسئله دا د طالبانو ورونو یو افتا ده یو درس ده افتا او درس ده دا دواړه فرض کفایي دي درس او افتا دا دواړه فرض کفایي دي نو چې فرض کفایي سول نو علما وایي یوه خبر دلته واورئ مخکې له دې خبرې نه امام جلال الدین سیوطي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی اشباح والنظائر نومیږي خو طالبانو اشباح والنظائر ته دا د سیوطي دوه اشباح والنظائر دي یو په نحوه کې جوړ ده چې دوه جلدونو کې ده دام دي ما سره ستا بلکې څلور جلدونو کې ده یو کتاب اشباح والنظائر د په فقه کې ده چې دا په یو جلد ضخیم غټ جلد کې ده او یو اشباح والنظائر د موږ د ابن نجیم د چې په باندې بیا ډېرې شرح دي یو اشباح والنظائر د ابن ملقین ده چې هغه هم په فقه کې ده هم د ما سره ستا زه څلور اشباح والنظائر لرم وجوه النظائر نه طالبانو اشباح والنظائر وجوه النظائر بل موضوع ده بیا او اشباح والنظائر ته ده امام سیوطي اشباح والنظائر په فقه کې چې جوړ د پدې کې لیکلي دي وای کچیرته په یو منطقه کې یو عالم وو او دې منطقه کې بل دغه سي عالم نو چې دا د انسانانو مسائل حل کی نو بل عالم دومره لري وو چې د عالم او د بل عالم په مابین کې د سفر اندازه والا نو دغه عالم باندې بیا فرض عین ده چې د مسلمانانو مسلې بدای حل کړي څوک د پی فرض عین د پی باندې طالبان ورونو چې بیا بدای د انسانانو مسلې حل کړي او که دته په کومه اندازه کې بیا نور علما ول یا په د باندې څوک ده
فرض کفایي ده. فرض کفایي حاصل دا راځي چې مستحب ده په ده باندې چې بیا به دی مسئله حل کوي. اوس طالبانو ورونو په انسانانو باندې تدریس د علومو او یا افتا دا په مسلمانانو فرض عین ده که فرض کفایي ده. که په یو منطقه کې داسې یو عالم و چې دغسې عالم دغه ټول وطن کې بل نه و، نو بیا په دغه عالم باندې یعنې د سفر اندازې نه خواته بیا بل عالم بیا په ده باندې څوک نه فرض عین ده چې دا مسئله به حل کوي. او که چېرته دغسې علما موجود ول بیا پې باندې څوک نه بیا فرض کفایي ده. بیا چې نور علما وي دتې بیا له ده نه خبره خلاصه شوله. همداسې درس و تدریس او همداسې څوک دا تدریس و درس کې هم دا خبره ده او په افتا کې هم دا خبره ده. دا خبر امام سیوطي رحمه الله اشباح والنظائر دویم جلد کې په دې باندې مسئله باندې لیکنه کړې ده. هلته یوه ضابطه او قاعده ذکر کړې ده. او المصباح فی رسم المفتي و مناهج الافتاء کې هم شته. اوس طالبانو مرونو اوس به زه مثال درته وایم. پرون زه چې سبق نه خلاص وم د جلبات نه هغه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ نه مېلمانه راغلي وو فتوا مو ده. اوس زه نه ورته راووتم نه ورته راوځم. دا چې بیا لاړ شي بیا ګیلې کوي طالبانو خپل کار دي کوي. په ما فرض څوک ده تاسې درس په ما فرض ده که نه. ځکه ما تاسې سره دا وعده کړې ده د ما د مدرسې هغه پوسټره چې تاسې لیدلې ده هغه نشر شوې. اما تاسې سره وعده کړې چې زه به تاسې ته څوک وایم درس وایم. په ما فرض څوک ده چې تاسې درس ده. نو چې د تاسې درس په ما باندې فرض وو نو هغه چې لږه چې راځي هغه خپل کار کوي طالبانو. هغه سر نه جلابات کې 2000 علما پراته دي. دلته چې راځي هسې ما سر په دردوي نه د وروځم او نه سره ملاقات کوم نه دې راځي نه که بیا تاسې مجلس کې ګیله واورېدله چې ویلې چې ملیان اوس نه راوځي. هغه ملیان دي چې زه د کابل والي وای ته ما ته راغلی وای نو زه خو د ټول ولس والي یم. که بیا چا ته راونه وتم ګیله یې ده. اما زه خو نه دي چا والي یم طالبانو نه ولسوال یم نه قاضي یم نه حاکم یم. صرف دغه طالبانو سره مې وعده کړې چې زه به دوی سره ما باندې هېچ چا کار هم نشته طالبانو. زه حر و آزاد سړی یم. صحیح ده دا د انسانیت تقاضا به وي خو چې زه مطالعه باندې لګیا یم بیا خو د افغانانو چای ورته واچوه 5-6 ساعته ورسره کښېنه ګپ و شپ سره لګوه نو زه بیا مطالعه څه وخت خبر خو پوهېږې دا ګیلې میلې به طالبانو ډېرې نه کوئ سره.